بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خویندو چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې یئ. نن درته د الله پاک صفاتي نوم المقسط جل جلاله د دې معنا او خواص ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د نورو دوستانو سره ضرور مخې ته شیر کړئ. د مارونو خویندو المقسط جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا د عدل او انصاف خاوند و د دې څو خواص دي دغه زده کړئ. نمبر 1 وړاندې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک هم روزانه د المقسط وایي نو انشاء الله دی به د شیطاني وسوسو نه محفوظ وي. نمبر 2 دویمې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک یو خاص او جایز مقصد دپاره 200 پیرې د المقسط ووایي نو انشاء الله هغه مقصد به یې پوره شي. نمبر 3 درېمې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک به غم کې اخته وي نو هغه دې روزانه اویا پیرې د المقسط وایي انشاء الله هغه غم نه به نجات بیا عمومي. نمبر 4 څلورمې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک هم سل ځلې د المقسط وایي نو انشاء الله د شیطان د شر او وسوسو نه به بېویرې وي. نمبر 5 پنځمې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې د المقسط په کثرت سره ویل په عباداتو کې د وسوسو نه د بچ کېدو لپاره بهترین علاج دی. نو دا دوستانو د الله پاک صفاتي نوم المقسط جل جلاله د دې معنا او خواص امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. موږ به خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.